په ترکیه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر لخوا تازه اعلان. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند ترکیې ته د خپل سفر په ترڅ کې په دغه هیواد کې د میشتو افغان پانګوالو له لوري په جوړ شوي کانفرانس کې ګډون او وینا وکړه. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د خپلو خبرو پر مهال وویل الله تعالی پر افغانانو رحم وکړ چې له شل کلونو اشغال څخه یې خلاص کړل او داسې سرتاسري امنیت یې ور په برخه کړی دی چې دوی یې له لسیزو ارمان کاوه. محترم ملا صاحب زیاته کړله چې په تېرو شلو کلونو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ملي سوداګرو او پانګوالو د سر او مال امنیت خوندي نه و، خو له نیکمرغه د اسلامي امارات په راتګ سره یې امنیت خوندي شوی دی او اوس په ډاډمنه فضا کې خپل کاروبار کوي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په ترکیه کې د میشتو افغان پانګوالو لوري په جوړ شوي کانفرانس کې وویل چې په افغانستان کې د واحد مرکزي نظام په راتلو سره نه یوازې افغانانو بلکې بهرنیانو ته هم د پانګونې زمینه برابره شوې ده چې ښه بېلګه یې د هرات د غوریانو په معدن کې د افغانانو سره د اروپایي او اسیایي پانګوالو په مشارکت د قراردادونو ترلاسه کولو پانګونه ده. د یاد کانفرانس پر مهال محترم ملا صاحب د اسلامي امارت له لوري پانګوالو ته د رامنځته شوو اسانتیاوو په اړه وویل چې د سوداګرو او پانګوالو د ملاتړ او اقتصادي ودې په موخه د اقتصادي کمیسیون په ناستو کې د پانګوالو استازي ګډون کوي. په دولتي ادارو کې د پانګوالو او سوداګرو د چارو د ژر تر سره کېدو او بیوروکراسۍ د مخنیوي په موخه د اقتصادي معاونیت تر چتر لاندې له ټولو وزارتونو او ادارو څخه ګډه کمیټه جوړه شوې. د قانون استخراج په برخه کې کورنۍ پانګوالو ته لومړیتوب ورکړل شوی دی او همدارنګه د قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب حفظ الله په هدایت افغانستان د ملي اقتصادي مشاورتي بورډ د جوړولو چارې روانې دي چې د سوداګرو پانګوالو استازي هم پکې حضور لري. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د یاد غونډې په پای کې وویل افغانستان له سمتي قومي او ژبني تعصب پرته د ټولو افغانانو ګډ کور دی او ټول د آبادولو مسؤلیت لرو. زه په ترکیه کې د میشتو افغان پانګوالو پوښتنه کوم چې نور په خپل کور کې کوم ډول شرایطو او زمینه سازۍ ته انتظار کوئ. راځئ دا کور په ګډه جوړ کړو او ولس مو له ناورینو د پردیو له احتیاجه خلاص کړو.